ګرانو خوږو ماشومانو سلامونه. هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ او خپل درسونه هر وخت ولولئ. هر وخت کوشش وکړئ چې لومړی حرفونه زده شي، د حرفونو غږونه به م زده شي، پس د هغې به م کلمات زده شي او پس د کلماتو به جملې ولوستی شئ، ترانې به ولوستی شئ. تاسو پوهیږئ چې موږ مسلمانان یو، هر درس چې پیل کوو یا ډوډۍ چې خورو یا نیک کار کړو په بسم الله الرحمن الرحیم یې پیل کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی درس. لومړی حرف چې تاسو زده کوئ د الف دی. دغه حرف چې تاسو وینئ الف دی. الف حرف 3 غږه لري کلماتو کې ا ای او. هغه په سر یې چې وینئ زبر دی، که زبر وي ا دی، که د لاندې خطګی وي ای دی، که پیښ وي او دی. اوس به راشو چې د ا غږ الف چیرته ورکوي، په کومو کلماتو کې الف کوم غږ لري؟ د ا غږ لري. الف انار. تاسو په تصویر کې وګورئ چې د خواږه خواږه انار چې غمي غوندې دانې لري دلته په تصویر کې دي، دا په الف شروع کی او د الف دلته څه رقم غږ ورکوي؟ د ا غږ ورکوي. الف انار. الف انار. الف انار. الف انگور. الف انگور. تاسو په تصویر کې ګورئ چې څومره ښکلي انګور دي، خواږه انګور. وږی یې سور او یو وږی یې شین او دا هم خپل بوټي کې دي انګور. الف انګور. الف انګور. اوس به راشو وبګورو چې الف چیرته د ای غږ ورکوي، په کومو کلماتو کې الف راشي چې د ای غږ ورکا. الف انسان. تاسو دلته د یوې ښکلې ښځې عکس ګورئ. الف انسان ای غږ ورکوي. انسان نارینه ته، ښځینه ته، ځوان ته، زاړه ته، ماشوم ته، ټولو ته موږ تاسو څه شی وایو؟ انسان. انسان. الف انسان. الف انسان. اوس به راشو وبګورو چې د او غږ کوم وخت الف د او غږ ورکوي. د او په کومو کلماتو کې د او غږ ورکوي؟ تاسو ګورئ دغه نقشه د کوم ځای ده؟ د اروپا ده. دلته په اروپا کې الف د او غږ ورکوي. اروپا. او الف اروپا. الف اروپا. ښه ورسیدو اوس ترانې ته. دې ترانه کې ما د انا ترانه درته لیکلې. د انا ترانه به ولولو. انا ده راته ګرانه، انا ده مهربانه، انا راته کیسې کوي، ډېرې خوږې کوي. تاسو به حتما انا در باندې ګرانه وي. الف انا. اوس راشئ تاسو یې خپله د ما سره ولولئ دا ترانه. الف انا. انا ده راته ګرانه، انا ده مهربانه، انا راته کیسې کوي، ډېرې خوږې کوي. انا ده راته ګرانه، انا ده مهربانه، انا راته کیسې کوي، ډېرې خوږې کوي. الف توری یوه صفحه په خپلو کتابچو کې ولیکئ او خدای پامان. الله من.